خوځېږم سیلاب یم پیاوړی انقلاب یم لښکرې د طاغوت مې ماتې کړي له پېړیو بهیر یم د زلمیو انقلابي مشالونه ځکه دی عذاب انقلاب چې مونږ ګڼلی دی ثواب انقلاب هر یو مغرور ته مو په وخت ورکړی د استشهاد او جهادي مبارزو له ډګره د شل کلن اشغال پر وړاندې د شهیدانو غازیانو او مجاهدینو د اتلولیو کارنامو او خاطرو په زړه پورې کیسې انقلابي مشالونه هر چهارشنبه ماښام 8 بجې 10 دقیقې او تکرار د پنجشنبه په ورځ ماسپښین 2 بجې 10 دقیقې له هوریت رادیو څخه غوندې غواړي حوصلې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې شېبې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې شېبې د انقلابي ماشالونو خپرونې ډېرو درنو او قدرمنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې جوړ بیاست د تاریخ خپرونې په لړ کې مو تاسو ته د شهید ابو یوسف رحمه الله د ژوند لیک په اړه یو مطلب وړاندې کړی و چې د دې خپرونې په دوام هم تاسو ته د ابو یوسف رحمه الله ځینې خاطرې وړاندې کوو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ له ابو یوسف رحمه الله سره د ملاقات خاطره د 21مې پیړۍ د دې ستر مجاهد سره د لیدو لپاره د ډیرو بادرد مسلمانانو تلوسه وه 2 کاله مخکې له یو بل ملګري سره د دې مجاهد شخصیت د لیدو په تکل د اندړو ولسوالۍ ته لاړو او د محمد مولوي صاحب په همکارۍ مو ابو یوسف رحمه الله د خدوخیلو په کلي کې پیدا کړ له نیکه مرغه له یو بل ښکلي تصادف سره هم مخ شو هغه دا چې د ابو یوسف رحمه الله د لیدو په هیله د غزني ولایت د والي صاحب محترم حاجي ملا محمد عیسی اخوند د کمیسیون مشر او ځینو نورو مشرانو ملاقات باندې هم مشرف شو له ابو یوسف رحمه الله سره له څو خبرو وروسته راته څرګنده شوه او داسې مو احساس کړه چې د نړۍ د غیرتونو حماسو او قربانیو ټولې ارادې چې د دې مجاهد په وجود کې راټولې شوي دي په ډیره سادهګۍ زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل او په ډیر اخلاص یې د هر راز همکارۍ ډاډ راکړ خو د شهید ابو یوسف رحمه الله د دې ظاهري سادهګۍ تر شا د احساساتو او غیرتونو هغه توپان پټ و چې نړۍ یې لړزوله د مظلومانو داسې درد ورسره و چې زرګونه زړونه یې زخمي کول داسې مو احساس کړه چې د دې تر ټولو نیکبخته انسان سره ناست یو په پټیو کې مو د مرمۍ په یخو او تازه اوبو د ماسپښین اودسونه وکړل او یو ځای مو د ماسپښین جمع وکړه موږ هم راتلو د دوی هم چیرې کار و والي صاحب او ملګري مخکې ووتل او لاړل مونږ له ابو یوسف رحمه الله سره یو ځای راووتو فکر مو کاوه چې اوس به په موټر کې ځي خو یو ملګري زوړ موټر سایکل راته وکړ او ابو یوسف رحمه الله پسې سپور شو او د شلګر په 21 پورټیو کې موټر سایکل ورخوشی کړ او په دوړو کې پناه شول د دې مجاهد تقوا خلوص او ایمان ته بیخي حیران شو له دومره ستر نامه او هیبت سره دای په یوه زاړه موټر سایکل ګرځېده بس په همدې تقوا خلوص او عاجزۍ مو نړۍ ماته کړه او الله تعالی د سپېڅلي مجاهد ته دومره ستر اعزاز ورکړ چې د امریکې 2 سترې نظامي حربې چې د امت د عقیدې او اتحاد څلي نړول د دې طالب په لاس له خاورو سره خاورې کړي اربکیزم او داعشیت وروسته به مکمل تفصیل راشي موږ هم په خپل موټر سایکل پښه راوړوله تر څو چې خپل ځای ته راورسېدو د دوړو او خاورو نه پیژندل کېدو الله تعالی د شهید ابو یوسف رحمه الله په لاس د 21مې پیړۍ سترې فتنې ختمې کړې چې لومړی د اربکیزم فتنه وه کله چې اشغالګر له خپلې بریا نه مایوسه شول او په افغانستان کې هیڅ ډول فکري تبلیغاتي نظامي او ټکنالوژیکي جګړې کار ورنه کړ او دا ټولې شومې هڅې د ازادۍ ننګیالیو ورخنثی کړې نو په یوه نوې پروژه کار پیل کړ په کلیو او اطرافو کې د اربکیو ملیشې رامنځته کړې د لومړي ځل راپاره د اغزن بوټی د غزني ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راشین شو چې وروسته یې تخم د هیواد ډیرو سیمو ته خپور شو دې بد بوټینو په هیواد کې داسې زهر وپاشل چې تر ډیرو کلونو به یې اثرات ختم نشي لکه څنګه چې د امریکایانو توقع وه چې د اربکیانو په وسیله به
کور په کور دښمنۍ رامنځته کړي. ورور به له ورور او پلار به له زوی سره په جنګ اخته شي. همداسې وشول. یو ورور به طالب بل به اربکی و. خو له دې ملیشو سره د جګړې لپاره مجاهدینو ته د بدري غازیانو د ایمان اړتیا وه، لکه هغوی چې له خپلو پلرونو، ورونو، کاکاګانو او ماماګانو سره وجنګېدل. دلته هم همغه واقعه تکرار شوه، ځکه خو دا جګړه ډیره سخته او له امتحانونو ډکه وه او امریکایانو هم دا پلیته ډله په پوره معنا سره په لومړیو کې اکمال کړه چې اربکیانو د څو ورځو موقت واک په ریشه کې په هیڅ راز ظلمونو، وحشتونو، غلاو او بېناموسیو صرفه ونه کړه. په ډیر کم وخت کې ولس ورنه تر پوزې راغی، خو با عزمه غازیانو دې ته ونه کتل چې سبب مې کورنۍ او اولاد ته دښمني پاتې وي، بلکې د ابو یوسف رحمه الله غوندې غازیان په بدري جذبه راپورته شول او د دې پلیتو او لوچکو ملیشو په مقابل کې د اوسپنیز دیوال په څیر ودرېدل او په یو وخت په څو ډګرونو کې مقابله پیل کړه. یو طرف امریکایان چاپې ډرون بمبارونه، بل لوري ته اجریه اردو عسکر، پولیس او سکوټیان، او بل لور ته په کور او کلي کې اربکیان. له کلونو وروسته د حق او باطل په دې جګړه کې غازیان سرلوړي راووتل او په ټولو امتحانونو کې کامیاب شول او ابو یوسف غوندې غازیانو په اندړو ولسوالۍ کې د اربکیزم پروژې ته د پای ټکی کېښود. ولس د آرام ساه واخیسته، بلکې ابو یوسف رحمه الله د نورو ولسوالیو اربکیان هم تر ډیره حده وټکول چې 2 کاله مخکې د روژې میاشت د وروستۍ لسیزې په آخري ورځو کې مقر ولسوالۍ ته لاړ چې هلته خلک د اربکي ملیشو د ظلم له وجې تر ستونې راغلي وو. کله چې ابو یوسف رحمه الله عملیات پرې شروع کړل، په 4-5 ورځو کې د 10 په شاوخوا کې کلي له اربکي فتنې څخه پاک کړل او لسګونه پوستې فتح کړي. کله چې بیرته اندړو ته راوګرځېد، د کوچني اختر 2مه که 3مه ورځ وه، 10 پیکاوې او ګڼ شمېر نوره سپکه او درنه وسله یې د غنیمت په ډول ورسره راوړې وه. خو عجیبه ده چې یو ملګري راته وویل چې کله ابو یوسف بیرته راغی نو بچیانو یې د اختر جامې نه درلودې او پښې لوڅې ګرځېدل. د دین کار او خدمت له هر کار او غم نه ورته وړاندې وو. په دې توګه الله تعالی د دې ستړي مجاهد په وسیله په اندړو کې د تل لپاره اربکي مفکوره له خاور لاندې کړه او د اشغالګرو ارمانونه یې هم نیمګړي کړل. د غزني د محبس ماتول. شهید ابو یوسف رحمه الله په ډیر لوړ فکر سره د غزني د محبس د ماتولو پلان جوړ کړ. سره له دې چې محبسونه له امنیتي پلوه ډیر خوندي وي او شاوخوا یې زیات شمېر کمربندي پوستې وي، خو ابو یوسف رحمه الله تل نه ماتېدونکي پلانونه جوړول. یو ملګري وایي ابو یوسف رحمه الله د زندان ترسود په خپله کړی و. محبس یې د غزني پکتیکا لوی لارې ته څیرمه پروت دی او هغه مازدیګر ابو یوسف رحمه الله محبس ته مخامخ د پاخه سړک پر غاړه د تیلو پمپ کې د مازدیګر لمونځ ادا کړی و او بیا په همغه شپه د تندر په څیر د نیویارک د ساتونکو په سر راکوز شو. د لارې ټولې کمربندي پوستې فتح کړې او د ښار لخوا د ورتلونکو قوې لپاره یې ستر کامینونه نیولي وو. په ډیر کم وخت کې مجاهدین د ابو یوسف رحمه الله په قومانده محبس ته نږدې شول او په استشهادي ګزار سره د محبس دروازه دړې وړې شوه. ساتونکي عسکر په هوا کې باد شول او مجاهدین محبس ته ننوتل چې خپل ابو یوسف رحمه الله هم د دې سرښندونکو غازیانو له ډلې څخه و. په کم وخت کې په ډیرو کمو تلفاتو د 500 په شاوخوا کې مظلوم زندانیان د ازادۍ تر کلب ور سره بوتلل چې دښمن ته ستر ځاني، مالی او سیاسي زیان هم اوښتی و. د ابو یوسف رحمه الله عقابي لرلي تل دښمن په ویره کې اچولی و. ټول پلانونه یې دومره کامیاب او مخلصانه و چې په مصارفو او تلفاتو یې سترې فتحې حاصلولې. کله به اوازه شوه چې د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې زیات شمېر مجاهدین راټول شوي دي او شاید په قرهباغ ولسوالۍ ستره حمله وکړي. حکومت به هم له دې تحرکاتو خبر شو او خپله ټوله توجه به یې قرهباغ ته واړوله. خو په همدې ورځو کې به ناڅاپه ابو یوسف رحمه الله په د یک ولسوالۍ حمله وکړه او په یوه شپه کې به یې مکمله فتح کړه. په داسې پلان او تکتیک یې د غزني ډیری ولسوالۍ سقوط کړي چې د ملګرو تلفات خو به یا بیخي نه وو او یا به ډیر کم وو. ابو یوسف رحمه الله په خپل عبقري نظامي درایت سره ستر فتوحات حاصل کړي دي چې 2 ځلې جغتو، خواجه عمري، رشیدان، اندړ، ګیرو، خوږیاڼي او د یک ولسوالیو په فتوحاتو کې فعاله ونډه درلوده. کله چې شهید ابو یوسف رحمه الله په جاغوري ولسوالۍ عملیات پیل کړل نو دا ډیره نادره او نه منونکې وه، ځکه جاغوري ولسوالۍ مکمله هزاره میشته ولسوالۍ ده او له مخکې هلته هیڅ د مجاهدینو تحرکات نه وو، بلې خلک ټول فکراً د مجاهدینو مخالف دي. او بل دا چې له نورو ولسوالیو څخه په لرې واټن کې پرته ده
او نورو زیات مزلونه غواړي ترڅو جاغوریو ته رسیږي. بل هلته د امن هیڅ ځای نه و، خو د ابو یوسف رحمه الله فولادي اعظم دا ټول غیر ممکنات په ممکناتو بدل کړل او په خپل توان یې حمله پرې وکړه چې په کم ورځو کې زیاتې سیمې ونیولې او زیات شمېر قماندانان او عسکر یې ووژل. حتی د خلکو زړونه یې لاسته راوړل او خلک په بازارونو کې هرکلی ورته ووایه او مېلمستیاوې یې ورته کولې. کله چې د جاغوري وضعیت له سقوط سره مخ شو او تر رهېدلو هزارهګانو په غزني او کابل کې غوغا جوړه کړه او دې جنګ ته د قومي جګړې نوم ورکړ. د کابل پوهنتون هزاره محصلینو او محصلانو هم د کابل پوهنتون مخ ته سړک د احتجاج په ډول بند کړ او د جاغوري را نجات د هیڅ شعور نه ورکړل او اشرف غنی مجبور کړ ترڅو جاغوري ته 50 تنه مجهز کمانډویان ولېږي. د شهید ابو یوسف رحمه الله کرامت. کله چې اشرف غنی د جاغوریو د نجات لپاره کمانډویان ولېږل نو د ابو یوسف رحمه الله یو ملګري کیسه کوله، وایي موږ نو خبر چې کمانډویان راغلي دي یا راځي. موږ څو محدود ملګري له ابو یوسف رحمه الله سره په یوه غرنۍ سیمه کې وو. نیمه شپه وه. ابو یوسف رحمه الله په لمانځه ودرېد چې کله یو رکعت وکړ یو په یو یې سلام وګرځاوه. ویل چې هلی دوربین راکړئ. وایي په دوربین کې یې وکتل چې ګوري ډېرې لرې په یوه ساحه کمانډویان را روان دي چې بې له دوربینه په هیڅ طریقه نه لیدل کېدل. نو زر زر یې ملګرو ته هدایت وکړل او د لایزرو ملګري ورته ځای پر ځای کړل. کله چې کمانډویان را نږدې شول نو جنګ یې پرې شروع کړ چې د الله په فضل سره یو هم ژوندی خلاص نه شو او ټول د جاغوري په غېږ کې دب شول چې دا د شهید ابو یوسف رحمه الله یو له سترو کرامتونو څخه و. خوځېږم سیلاب یم پیاوړی انقلاب یم لښکرې د طاغوت مې ماتې کړي له پېړیو بهیر یم د ظلمیو انقلابي مشالونه ځکه دی عذاب انقلاب چې مونږ ګڼلی دی ثواب انقلاب هر یو مغرور ته مو په وخت ورکړی د انقلاب د استشهاد او جهادي مبارزو له ډګره د شل کلن اشغال پر وړاندې د شهیدانو، غازیانو او مجاهدینو د اتلولیو، کارنامو او خاطرو په زړه پورې کیسې. انقلابي مشالونه هر چهارشنبه ماښام 8:30 او تکرار د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 2:10 له هوریت رادیو څخه. غوندې غواړي حوصلې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې شېبې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې شېبې